زمارونو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا صحابو کے سلویختم مسلمان دے ددل مخ کی یو کم سلویخت سڑی مسلمانانو او یو لسخه دے نو دی چی مسلمان شو نو دا سلو تعداد دا سلویختو تا ورسید او د اسلام یو ډیره دلچسپ او مزیدار واقعه ده ابو جهل میټینګ راوغوښت او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبی علیہ السلام نوم یې واغېست په بدو چې دی مړ کړي او ورسره دا اعلان هم کړی چې کچا دې ملک نو هغه له به سلو خان ورکو سلو خان ډېر شی دی داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس کوئی سل موټرې به ورکو عمر نوجوانو ده چې د اعلان واورېده نو زړه کې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک نو نیر لاړ ابو جهل نه ابو جهل توی عمر ابن هشام نومو ابو جهل خپل نوم عمر نومو د پلار نوم هشام هغه توی تا دا محمد صلی الله علیه وسلم تا دا محمد په سر کې دا هغه په مرګ کې د سلو خان وې نام استری هغه ویو وی دا خبره ټیک ته تر دې ذمہوار ابو جهل وی بالکل زبه زموارم ارچا کمل کو زبه سلو خان ورکو ویدا دے ورنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شد واقع خپل ذکر کئی وی چلانم تورا میں لاس کے واغشتا وی قریش یو سخی لال کرے اسخی علال کو وینت بیدی زورو رسیدو نو خلق د سخی نه راتولو نو ځکه زم ورته لږ ودرېدم نو د سخی د منځ نه مې یو اواز واورېد مړ سخی دی د دننه نه یو اواز راووت او اواز کې څو هغې کې دا و چې یا آل زریع امر نجیح یا آل زریع امر نجیح رجل یسویح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعلان وکړه اے قریشو د کامیابی یو خبره درته وایم نو دغه سخینه د من نه اواز راوځي مړ سخینه اے قریشو د کامیابی یو خبر درکوم یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیح ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته کلمه څه شی دی د دې خبرې گوی ورکول چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پاړه کې شکي شم چې خدای دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ما ته ټیک اواز ښکاري خو په دې مې اډو پروا ونه ساتله هلته د سلو خان مې نام مې لکې پروت دی پکار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي د کاغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابی ده اواز کې دا دي چې یو سړی دی په فصیح ژبه اواز کوي اواز کې دا دي چې دا سړی خلق د کلمې شهادت ته بلي پکار و چې منې شوی وي خو منې نه شم نیغ لاړم نه یو سړی راله مخې راغی نعیم ابن عبدالله دی پټ مسلمانو خو لا په ژبې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړی نعیم ابن عبدالله نو زما رنگ تا و تورې تا و جوش تا چې وکتل پوه شو عمره چرته دی
ما وی زم نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم نن نه پرېږدم زمونږ په نوی دین خورئ زمونږ دین پسې بد ردوئ او زمونږ خدایانو ته کنځل کوي سپکې وایي نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم پرېږدم یې نه وی چې دا خبره مې وکړه وی نعیم ابن عبدالله راته وی چې عمره د بنو هاشم او بنو زهراو نه به دې څوک خلاصوي د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی الوی قوم مضبوط هغوی بچې چې ته مړ کړې هغوی دي چې ته پرېږدي او ماما خیل د مور قومي بنو زهره دی بی بی آمینه د بنو زهره سره تعلق لري نو د بنو هاشم چې د پلار قومې دی او بنو زهره چې د مور ماما خیل قومې دی دینه به دې څوک خلاصوي بکوه دا کار نشي کولی وی چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شم چې دا سړی مسلمان دی نو مې تم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ صحابي به دوی بې دینه ته وې چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود نو هغه ته به یې صحابي وې تم جوړ صحابي شوی هغه پیغور راکړه وی مړه ما پرېږده ورشه د خور او د اوښي غم دې کوه نو پښتون سړی چې په پیغور سنګ مري که نه دقه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپل خور غم دې وکړه هغې ایمان راوړی دي مسلمانان شوي وی چې دا خبره مې واورېده نو لکه مې اور بل شو او ما ته وایي چې د کمې ډیوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وجنې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده د هغې غم کوه وی چې دا مې واورېدل نو د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوښي مسلمان شوی دی صحابي شوی دی دا لږ روکه دا ډېر تېز دا دغه پې بند که دا ایکو پې بند ده ایکو دغه کې تنبول کې ښه ده ما خور مسلمانه شوه او زما اوښي مسلمان شوی دی نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې وه د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد او نورم جوش کې شوم استاذ والا راغلی دی هغې ورته قرآن شریف ښایي بس وی ما وی چې نن به زما د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه هسې په زور زور روانه او اواز یې وکړه دروازه کولو کې هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی بل جنجال جوړ نه کړي نو کوم استاذ چې والا راغلی و د هغه نوم و خباب رضی الله عنه خباب ابن ارت او د خور نوم یې فاطمه او فاطمه او د اوښي نوم یې سعید ابن زید سعید ابن زید دم په عشره مبشرو کې داخل دی کوم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لس بیان کړی دی چې دا به جنت ته ځي نو یو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه هم دی او استاذ ته وی ته پردی یې ته چې ته غاړې ته شي او زه یو خیم او دی خور د مونږ بس چل ول کوو د جګړه د او کار سره پیښه ده خو ته غاړې ته شي په تا ګزارونه کړي نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغې د کټ لاندې پټ کړ او چې ده ورته اوښي سینګ دروازه کوله وکړه نو د په اوښي شروع وکړه او په پرزولو شو او ښه په والو ټکولو غزار خو پې د تورې نه کوي خو د تورې په هغه سټی وایي په هغه موټي جګړه شروع شو ته صحابي شوې تا د پلار نیکه دین پرېښود تاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم ته پکې څه شې چې دواړو یو بل سره مشت ګریوان شو نو عمر خو جذبات یې کم و تیز هم و غصه هم دی طاقتمن هم دی دا خور یې راله فاطمه د خپل خاون او د ورور په منځ کې خلاصې کوي جداوالی کوي نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت که خور ته هم غصه دی او چې چړق شو دا خور یې په یو څپېړه وواله او داسې مضبوط غزار یې ونه ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شلخ سره او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې
بس چې دا وینې ته او دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د پخور بنده بیا بنده خفه کېږي فرور دا زما څوک کړل اړه کې ورو نرمې راځي او وینم په پریوته نو خورم جذباتو کې دا خورم د عمر خور دا بس خور وته وای دا عمر لا استخلاص او تور دې تیر چې څه دې خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دی زه مسلمان او چې دا کم خطاب تزوی دا غي خطاب زم لوریم تم د خطاب زوی غیرتی کنه زم د خطاب لوریم غیرتیم زه خبره تانه نه پټوم زه مسلمان زما دا خاوند مسلمان او تور دې لاس کې زما تکړه چې څه دې خوخی کوا ملم کذا کده دا خور دې سترګو ته وکتل چې اوخ کې روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ته روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتی دي نو لکه رحم راغی جذبات رو ساړه شو نو فورا توره کې خاوندا او خور ته وی خراوله تاسو سوي ماته وای تاسو چې کم کاغذ سپانه د سری نو مهرباني وکا امال راوړه ما ته خایا اخور وته سوي اخون جذباتو کې هغه مسترګې سری دي او سترګو نه اوخ کې مروانې دي او ته ان کرچون ته پلیته او دا ما سره چې کم شي دي انه لا يمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتی وړي دې له پلیت انسان ګوتی نشي وړي ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدم انک رجسون ته د نجاست خاوند دی فانه لا يمسه الا المطهرون نو ورته سوی فقم فتوضا زه اودس وکړم بیا به درکړم او په بل روایت کې چې فغتسل اولامبه بیا به درکړم او چې دا خبره وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیگا د شپې جړا کار کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته جړلې صحابه وی د الله رسوله د دوه کسونو ډېر تنګ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه دا غنم عمر او د دنم عمر دا غنم عمر نو په ترمذی شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دوه عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دوه کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم لور کړ نو جبريل علیہ السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې الله ته پته د مونږ ته پته ده نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی اللهم اید الاسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خدای اسلام په عمر مضبوط کې دا حدیث په ابن ماجه کې دی او حاکم یو لوی محدث دی دا یو کتاب دی مستدرک دا حدیث حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې رسول الله مبارک نو چې حاتم چې دا خبره ووریدا چې علم باو د دم لمبلو تزلو شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ پوه شو چې معامله بدله ده نو راووته عمر ته وی اے عمره خدای د پاره د انصاف نه کار والا بے انصافی مکو انصاف نه کار والا بے انصافی مکو ته چې د کم انسان مرګ پس روانه گواخ کې او تور اور پسې وړي زما قسم د الله په ذات چې هغه بیګا ستا د پاره د خدای په دربار کې جړلې دي ته وجنه تعالی جاړي تا د پاره بیګا د خدای دربار کې جړا کړی د الله تعالی سونه پورته کړی دي او دا دعا ده لغوخته ده چې اللهم اید الاسلام بعمر خدای د عمر په ذریعہ اسلام مضبوط کې خدای ته مسلمان کې ادله خدای ته جاړي ادله دعاګانې کې او ته وجنه نن دا کار مولا پلاس کې غشته نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپل مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ته کنزل کوي امت کنزل کوي مولا پس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته
دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځوي. موږ له شي نشو تاسو له په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوو چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخي. په حجونو کې، په عمرو کې، په مانځه کې، په ختمونو کې ملیانو زړه ستړی کس تاسو د پاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي، خدای ته وبخي، خدای ته جنت ته بوځي، خدای ته پنې غلاره کې، خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي. او تاسو چې خلق خوځي کنه نو چې پاکوي نو په مولا پاکوي. کنزل او مولا، کنزل او مولا د انصاف نه دی، د انصاف نه دی. د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي بشر پسې کنزل نه کوي، په سره یې ګرځي. ورشي يهوديانو ګوره چې کوم مذهبي مشر دی د يهودو ربي وته وي، ربي هغه وته ربي وي، دومره قدر او عزت کوي چې د حد نه. عیسایانو ګوره د عیسایانو بادشاہ د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سره یې ګرځي. هندوانو ګوره د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي. سیکانو ګوره د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي. پارسیانو ګوره د خپل مذهبي مشر دون عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه. بې د مسلمان مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی، قرآن ښایي، دین ورته ښایي، اسلام ورته ښایي، منځ ورته ښایي، روژه ورته ښایي، عقیده ورته ښایي، د حضور پاک اخلاق ورته ښایي. دې پکې نقطې راوباسي. ورشه تاسو د عیسایانو مشرانو ګوره په کوم حال روان دي. شرابونه څکي، ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي. د خنزیر غوښې خوري، ورته پته ده چې دا حرام دی او بیا هم کوي. ودونه نه کوي او زناکاری کوي. دوی ته هم ښه پته ده چې دا زناکاران دي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده، بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کوي. او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کږه کېږدي که نه نو پکې شل نقطې راوباسي. ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه، د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی. دغه شملې دي، دغه پی دي، تم ته پیدا. ته د ستا مثال د شملو دی او د هغه مثال د کوچو دی. نو پی چې سینګی نو کوچ به تی هغسې وځي، پی چې سینګی نو شملې به تی هغسې وځي. او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابو هریره او حضرت بلال نه پیدا کېږي. د دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي څنګه تاسو یې. مولا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی. مولا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی. خو چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري، ته کومه جامه چې هغه اچوي، په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي. نو مولا دله فرشته نشي راتلی. انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي. خپل عیبونه مونږ پرېښي دي او د بل عیبونه لټو، د ملا عیبونه لټو. نو ورته وایي حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار واله، ته چې کم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او ورپسې ګرځې، زما قسم د الله په ذات چې بیګې تاله جوړوي. او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. خدایا اسلام په عمر مضبوط کې. خو چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې. او لاړ. یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړ، او بل کې راځي چې غسل یې وکړ، ویې لامبل او راغې وی خو دا پاڼه راکړې که نه. تاسو دې پاڼه کې څه وی اتفاق ده چې په هغې کې وجیبه لفظ و، هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری. انني انا الله ظالم ګوره ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا بل خدای نشته مگر زم فاعبدني زما عبادتو کا واقم الصلاه لذکری ما د پاره منځو کما پکې یاد کا. چې دیو اورید نورم په اور بل شو وې دې معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و. دا حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور او پاغي کې پټو. او دا اطلاع ته رسیدلې و چې عمر تور اغشت رستا مرګ پسې راغلی دي. ناغي دروازه دنه نه کونډه کړې و. دغه عمر ورغی دروازه وټکوله، دنه آواز ورکړه څوک
بے عمر ما بس په صحابه هیبت جوړ شو. ولی ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی، نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته، نه دا شته چې کافر مړ کا، نه دا شته چې کافر در باندې غزار کړي نو خپله دفاع وکړه، دواړه نشته. د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی. یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورمخ کې شو او وی پرېږده دروازه ورته کوله وکې کدی په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته وویل او کدی په غلط نیت راغلي چې هم د ده په توره دې دا سر پرې کړه او چې دروازه یې ورته سینګ کوله وکړه نو یو طرف ته یو کس ولاړ دی بل طرف ته بل ولاړ دی او نبی علیہ السلام ورمخ کې شو. حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته لږ راښ کما او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې، تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې، ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل. حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان نه راغی د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې او ما وی د الله رسول هم په دغه نیت راغلی ما هم دغه نیت له راغلی ما کلمه شهادت یې ووی او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان شو او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه وواله الله اکبر، د ډېرې خوشحالۍ نه. او فوراً حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر، تاسو حسین خوشحاله یې او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوئ. دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرښتې یو بل ته ورترغاړو دي او د عمر په اسلام یو بل ته مبارکي وایي. ټول د اسمان فرښتې پې خوشحاله وخت کې خلک یو بل ته مبارکباد وایي، خوشحاله وخت کې خلک یو بل ته ترغاړه وځي او یو بل ته د خوشحالۍ اظهار کوي. دا عمر خدای پاک مسلمان کړ او چې کله دا آیت واورېد کنه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری، هغه وخت یې د خولې نه یو ټکی ووته ما احسن هذا الكلام واکرمه، ما احسن هذا الكلام واکرمه. یاره دا خبره خو ډېره مزېداره او د عزت نه ډکه خبره او رسول الله مبارک ورته دعا کوي چې کله دې ایمان راوړي که نه نو پیغمبر مبارک ورته داسې وایي اللهم اهده، یا خدای ته ورته هدایت نصیب کړي. خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ. چې مسلمان شو د دې یو دوستو جمیل ابن معمر هغه له لاړ، هغه ته وایي ای خاص دوستو چې د سره مشوره کومه چې لکه زه خو مسلمان شم او د اسلام پټو ساتم او که ښکاره کړم، خو رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لږ پټو ساتم ښکاره کړم. خو دې جذباتي پټولی چته شو چې د جمیل نه راغی جمیل ابن معمر نه نو جمیل ابن معمر ته جمیله تا ته مشوره کوم ته خو زما دوست دی که نه؟ بلکل. وی زه خو مسلمان شو تا سره مشوره کوم څه وکړم، خو چې ده ورته وی زه مسلمان شوم نو جمیل منډه کړې بار ته او چیغې کړه ای خلکه عمر صحابي شو بېدینه شو، ای خلکه عمر بېدینه شو او خپل د پلار نیکه دین یې پرېښوده او د دنیا خلک پرې راغونډ شو او چې راغونډ شو نو عمر هم توره لاس کې وه اواز یې وکړه بلکل زه مسلمان یم، د صحابي نه یم ما یو الله منلی دی او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منلی دی. جګړه جوړه شو، جنگ جوړ شو. عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشر د قوم د بنو عدي قبیله مشر هغه راغی چا ورته وی عمر باندې خلک راټول شوي دي، هغه راغی او د قوم ته خو کافرانو مشر وی خلکه چې یو سړی د خپل خوښ دین قبلې نو تاسو پیسو یو سړی دی د خپل خوښ دین خوښ دی او ستاسو دین نه دی خوښ نو ستاسو پیسو او تاسو څه وایي چې تاسو به د بنو عدي قبیله یو سړی ته نقصان رسوي او مونږ به داسې پریدو دله ما امن ورکو عمر له دی مسلمان دی خو ما امن ورکو که چا هم دته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بېزتي به یې کړي د پیشه او دی پیشه نو خلک لاړه. زما رڼو
بہادر انسانو ډیر بہادر څلوېښتم مسلمان دی لیکن د خپل بہادرۍ او د رسول الله مبارک سره د مینې په وجه میرټ لیسټ کې کم خو ورسېد نمبر 40 په اسلام کې 40 څلوېښتم دویم نمبر ته ورسېد دویم نمبر پیغمبر علیه السلام صحابه خو ټول د جنت زیرې ورکړی شوي د مبشرین بالجنت دي او د لسو کسو پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې نوم اغشتی دی او یو لسټ یې ذکر کړی دی هغې کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابوبکر فی الجنه دی به جنت ته ځي او دویم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي دویم نمبر او خدای او دا ولې دین او ایمان جذبه اړه کې ډېره زیاته د دین او د ایمان جذبه یو څو یې درته ښیم